Takal ist zu Hause. Takal ist zu Hause. Er liest ein Buch. په دې دو جملو کې دوه دانې نومونه راغلي دي، یو تکل او یو دانه هم بوخ راغلی. په دویمه جمله کې یو نوم دی او یو دانه هم ضمیر راغلی ده. دا ضمیر د چا ده او ولې کارول شوی ده؟ دا یو نوم ده، نوم. دا هم یو نوم ده، خو دا یو دانه ضمیر ده. ضمیر څه معنا ورکوي؟ ضمیر هغه کلمه ده چې د نوم په ځای باندې کارول کیږي د دې لپاره چې دغه نوم بار بار تکرار نسی. مونږ د تکل په اړه باندې خبرې کولې. تکل دلته یو ځل تکرار شو، نوم یې دلته راغی، خو په دویم ځل باندې مونږ نه غواړو چې دغه نوم د تکرار سي. د دې لپاره مونږ څه کاروو؟ د ضمیر کاروو. Er liest ein Buch. هغه یو کتاب وایي. څوک؟ دغه تکل. تکل په کور کې دی، په کور کې دی. هغه کتاب وایي یا هغه یو کتاب لولي. هغه یو کتاب لولي. په خیرونه د ضمیر برخه ده A11 د ګرامر زده کړه. جرمني په پښتو باندې لوستونه دې په خیر راغلی. په دې برخه کې راځو ضمیر پیژنو چې ضمیر څه شی ده او څنګه کارول کیږي. شخصي ضمیرونه کوم یو دي؟ په دې برخه کې مونږ یوازې همدغه شخصي ضمیرونه پیژنو چې څو دانې دي او څنګه کارول کیږي. pronomen ضمیر، pronomen ضمیرونه. personal pronomen شخصی ضمیرونه، شخصی ضمیرونه کوم یو دي؟ زه، ich زما لپاره کارول کیږي. دو ستا لپاره کارول کیږي. er د هغه نارینه نوم لپاره چې مونږ نه غواړو هغه تکرار سي، د هغه په ځای باندې کارول کیږي. زی د هغه ښځینه. اس هر هغه شی چې بېځانه وي او یا ارټیکل دس وي، اس ورته کارول کیږي. دا ټول زنګولا یا مفرد کسان دي. مفرد کسان هغه کسان چې یو ګړی وي یا ډیر نه وي. لکه ich زه یو نفر یم، دو هم یو نفر دی چې ته یې، هم یو نفر ده چې هغه نارینه ده، زی هم یو نفر ده چې هغه ښځینه ده، اس هم یو شی یا یو څیز ده چې هغه شی یا هغه څیز. دو یا ته دلته لکه څنګه چې یو وار منګه ته لرو او یو وار تاسی لرو، معنا دا چې ته هغه د نږدېوالي یا هم چې تاسو ډېر پیژنئ، تاسو نه وړوکی وي، ستاسو دوست وي، یار وي، هغه ته کاروي. ته څنګه یې؟ ته چیرته وي؟ ته څه کوې؟ او بل تاسې ده. تاسې چې د درنښت کلمه ورته کاروئ، تل په غټ اس باندې لیکل کیږي چې زی ورته ویل کیږي. پر روانو درسونو کې به وګورو چې چیرته موږ دو کارولی سو او کوم ځای کې زی کارو. دلته تاسو یوازې هغه ضمیرونه وپیژندل چې هغه مفرد او د یو کس لپاره کارول کیږي، که هغه مخاطب وي او که هغه دریم کس یا د هغه چا په باره کې چې تاسو خبرې کوئ دلته نه وي. لکه په تیر بیلګه کې مونږ د تکل په اړه باندې خبرې وکولې چې دلته تکل ist zu Hause، تکل په کور کې دی. تکل خپله دلته نسته، خو د تکل په اړه باندې خبرې کیږي او دلته مو ورته ضمیر کارولی ده چې ای ضمیر ده. د ضمیرونو جمع برخه یعنی چې ډیر ګړي وي هغوی ته څه کارول کیږي؟ wir، مونږ، ihr، تاسې، زی، هغوی.
چې دلته نسته ده. دا جمع برخه د ضمیرونو ده، یعنی چې ډیر کسان وي. مونږ، تاسې، تاسې چې ډیر کسانی، هغوی، هغوی چې ډیر کسان وي. که موږ بیرته راځو مخکینی مثال ته، er دلته er راغلی ده، liest ein Buch. Es ist ein Sprachbuch. دغه اس بیا دلته ضمیر راغلی. د څه شي ضمیر ده؟ د بوخ ضمیر ده. Es ist ein Sprachbuch. دا یو کتاب، د ژبې یو کتاب ده، یا د ژبې زده کړې یو کتاب ده. هغه یو کتاب لولي، er liest، چې هغه نارینه ده، هغه نارینه هر څوک چې ده یو کتاب لولي. هغه د ژبې زده کړې یو کتاب ده. هغه څه شته بیرته منصوب سوی ده؟ بیرته دغه شپراخبوخ ته راغلی ده چې ارټیکل das ده. شخصي یا ځاني ضمیرونه پرسونال پرونومن په لاندې ډول دي. موږ مخکې لنډه یادوري ورته وکوله، دلته به په لیکنې باندې ووینئ چې ښه ستاسو په ذهن کې کینی. لومړی تن چې ده هغه زه یمه، ich زه. دویم کس دو، چې ته راته مخامخ ولاړې، ته مخامخ کس یې، دوست، انډیوال، رفیق، هر څوک چې زه دو کاروم. یا دریم هغه نارینه کس ده چې دلته نسته، مونږ یې باره کې خبرې وکولې، لکه تکل. دریم زی هغه کس ده، یا دریم تن هغه کس ده چې ښځینه ده، که د تکل په ځای یو بل څوک وي، لکه الوشه وي، عایشه وي، هر څوک چې وي د هغې په ځای باندې زی کارول کیږي. دریم تن اس ده، هغه مخنث نوم ده چې مونږ دلته کتاب وکاروو، د کتاب په ځای باندې هر شی کارولی سي. د هر هغه نوم چې ارټیکل das وي، ضمیر اس راځي. دریم تن لپاره چې هغه رسمي جنبه ولري او تاسو نه مشر وي، او یا هم په رسمیات ورسره خبره کوي، زی به کاروئ. دلته مونږ کیدای سي نور درې زی لرو مونږ، زی او زی. دا درې واړه به څنګه توپیروئ؟ دا هم د جملې کارونې نه، او هم کله چې په جمله کې کارول کیږي، او هم کله چې لیکل کیږي. دغه زی چې د رسمیاتو دپاره کارول کیږي، مخامخ کس ته درنښت ورکوئ، او یا هم په رسمي توګه ورسره خبرې کوئ، نو زی به کاروئ. ویلو کې کوم توپیر نه راځي، خو چې لیکئ یې بیا تل په غټ توري باندې لیکل کیږي، یعنې پایلې په غټ توري باندې وي. دا خو ټول یو کس وه. اوس جمع کسانې څنګه کارو؟ که چیرته موږ ټول په خپلو یو 5-6 کسه راټول سوي یاستو، یو څه باندې بحث کوو، او بیا موږ وایو چې موږ په دې باندې خبرې وکړو، موږ په دې خبرې وکولې، دلته بیا تاسې ویه کاروئ. نسئ ویلی چې زه فلان فلان فلان، احمد، محمود، هر څومره نومونه چې وي قطاروئ به یې، هغه به تل وایي نه، خو ویه به کاروئ چې موږ. یا دویم تن. دویم تن څه معنی؟ چې مخامخ وي، مونږ ورسره خبرې کوو، هغه یو ډلګی وي یا ټوله وي، څو کسان وي، هغوی ته همیشه ایه کاروو. تاسې، 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 ایه. دریم تن یا زی هغه کسانو ته کارول کیږي چې زمونږ په منځ کې نه وي، او د یو ګروپ یا یو څو کسانو په باره کې چې د یو نه زیات وي خبرې کوو، بیا هغوی ته به مونږ زی کاروو. زی. راځو یو څو مثالونه به کار وکړو تر څو پورې چې د ضمیرونه مونږ ډېر ښه وپېژنو. ویم Ahmad ist mein Bruder. Ahmad ist mein Bruder. احمد زما ورور دی. برودر هم نوم ده. برودر او احمد. زه نه غواړم اوس احمد نوم دې زه بار بار تکرار کړم. د احمد ضمیر څه شی و؟ د احمد ضمیر و er. راځم ووایم er geht zur Schule. احمد زما ورور دی، هغه مکتب ته ځي. er دا د احمد ضمیر ده. اوس راځم ووایم چې Roja kommt heute. رویا نن راځي. رویا
یو فیمینین نوم ده یا زنانه نوم ده. د دې ضمیر څه شی ده؟ د رویا ضمیر چې ده زی ده. رویا راځي نن، یا نن رویا راځي. د دې ضمیر اوس چې غواړم په دې هکله باندې لا هم ډېر معلومات ورکړم. رویا راځي څه شي دپاره راځي یا څه شی کوي، نور به معلومات په دې اړه باندې زه ورکوم. رویا kommt heute. Sie bringt das Buch. Das Buch. هغه کتاب راوړي. Sie bringt das Buch. دا د دې ضمیر سو چې د نوم په ځای مو وکاروو او د نوم د بیا کارېدو نه مو مخنیوی وکړو. پر روانو لوستونو کې به د ضمیرونو په اړه باندې نور هم پوه سو. تر بیا ښې چارې.